بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان لا هم پر افغان خاوره خپل بریدونو ته دوام ورکوي. د پرون ریپورټونه مونږ اورېدلي وي، دوی پر کونړ باندې د هوان مرمۍ ورولي دي او ښوونځی یې په دانګام ولسوالۍ کې هدف ګرځولی دی. پاکستان سره ظاهرا د مذاکراتو ځینې پړاوونه هم پیل شوي دي، ولې هېڅ نه خبرېږو چې واقعا پاکستان سره دلته کوم مختګ شوی او که نه. که مختګ شوی دوی ولې لا هم د افغانستان په خاوره کې ښوونځي، روغتونونه او ملکي وګړي هدف ګرځوي؟ ولې دوی جګړې ته لا ډېره زیاته لیوالتیا لري؟ اوس خبره دا ده چې په پاکستان کې یو شمېر سیاستوال او په مستعمره پښتونخوا کې یو شمېر سیاستوال وخت ناوخت دا څرګندونې کوي چې ګواکې پاکستان باید د خبرو اترو له لارې له افغانستان سره خپلې ستونزې حل کړي. ځینې لا پکې دا وایي چې د افغانستان سره باید د 50 کلنې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. اوس پوښتنه دا ده چې کومې ستونزې؟ کومه داسې ستونزه، کوم داسې ناورین، کوم داسې کړکېچ دی چې په پاکستان کې پیښیږي او لامل یې افغانستان واوسي؟ داسې خو هېڅکله هم نه دي شوي او تیر 50 کلن تاریخ ته حد اقل که موږ وګورو نو دا پاکستان و چې د سوځېدلي کابل ستراتیژي مخته وړله. دوی هر کله د هر کړکېچ او ناورین لامل وله او په دې نه یوازې دا چې شرمندګۍ یا د پټولو احساس درلوده، بلکې په ویاړ سره یې بیا د هغه بحران او کړکېچ په پای کې ویلي چې دا موږ ولو چې دا مو افغانستان ته ورپېښ کړ. اوس پوښتنه دا ده چې که موږ وایو چې پاکستان سره خبرې اترې او باید ستونزې د خبرو لاره حل شي، کومې ستونزې؟ هغه څه دي چې پاکستان غواړي. دا څه خو نه دي پېښ شوي چې هغه د افغانستان په اختیار کې په هره مقطع کې واوسي او هغه د پاکستان ته یو کړکېچ ناورین واوسي او دا د موږ ور حل کړو. د پاکستان سره که 50 کلنه یې بولو، که 70 کلنه یې بولو، که هر څومره یې بولو، دا ستونزې څه دي؟ دا کومې ستونزې دي چې نه د طالب پښتون کې حل شوې، نه د جمهوریت پښتون کې حل شوې، نه د خلق دیموکراتیک پښتون کې حل شوې، نه د شاهي نظام پښتون کې حل شولې او نه د مجاهدینو پښتون کې حل شولې. اوس که پاکستان سره د خبرو بحث کیږي، د مذاکراتو بحث کیږي، څه ډول مذاکرات، پر څه باندې خبرې، کومې ستونزې ورسره حل کړو؟ دا پاکستان دی چې باید ووایي چې مشکل یې څه دی. که د پاکستان اهداف له هغه سیاسي اخلاقو راوځي او په څرګند ډول باندې لکه کله کله چې د دوی ځینې پوځي چارواکي اعتراف کوي، وایي چې یو سوځېدلی وران ویجاړ افغانستان، دا نو بیا هم د سیاسي اخلاقو، هم له بشري موازینو، هم نړیوالو اصولو، هم د افغانانو له حیثیت او غرور سره په ټکر کې ده چې دې ارمان ته بیا هېڅکله په هېڅ صورت پاکستان د رسېدو هغه ارمان نشي پوره کولی. خبره دا ده چې هلته چې کوم سیاستوال دی وایي خبرې دې وشي، مثلا کابل سره کومې خبرې وشي؟ مثلا په کابل کې طالبان واکمن نه، مثلا په کابل کې جمهوریت واکمن، مثلا په کابل کې مجاهدین واکمن، مثلا په کابل کې خلق دیموکراتیک واکمن، یا بل هر څوک واکمن. ولې پوښتنه دا ده چې د پاکستان ستونزه څه ده؟ آیا داسې یو ستونزه لري چې واقعا د نړیوالو اصولو او موازینو په چوکاټ کې دی د پاکستان سره معقولې خبرې اترې وشي، دا ستونزې ور حل شي؟ اوس دوی له یو لوري څخه د خبرو اترو خبره کوي، ول بل لوري عملا دوی په دوامداره توګه باندې د ټولو اصولو خلاف دوی راځي ښوونځي، جوماتونه، مدرسې، روغتونونه هدف ګرځوي. همدا اوس تازه هم دغسې یو څه پېښ شوي دي. تاسو ولیدل چې په کونړ کې دوی د هوان مرمۍ ورولي خلک یې بې ځایه کړي دي، ملکي وګړو ته تلفات اړولي دي او ان ښوونځي ترې روغ نه دي پاتې. اوس که اخواته په مستعمره پښتونخوا کې سیاستوال یا حتی خپله پاکستان کې سیاستوال دا ادعا کوي چې د خبرو اترو لارې د افغانستان سره مشکل حل شي، آیا داسې کوم مشکل شته چې موږ خبرې اترې پرې وکړو؟ سلام، وخت مو بخیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کومه. ډېر قدرمن مېلمه په دې خپرونه کې را سره حضور لري د لوی افغانستان د غورځنګ مشر ښاغلی مشال خان ټکر. ټکر صاحب ښه راغلاست، په خیر راغلی. ستړي مه شئ. ټکر صاحب، ځینې سیاستوالو پښتونخوا کې ویلي چې خبرې اترې دې وشي. فکر کوئ چې پاکستان سره موږ داسې یو ستونزه لرو چې هغه دې په خبرو اتره حل شي؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته ستاسو د ټلویزیون همکارانو، اوریدونکو، لیدونکو او د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ګرانه، د افغانستان او د پاکستان ستونزې دا خپل یو تاریخي شکل لري او دا به خامخا کیږي، ځکه چې کله انګریزانو دا پریکړه وکړه چې پاکستان به جوړیږي او د اسلام په نوم به جوړیږي، نو په هغه وخت کې په برطانوي هند کې د برطانوي استعمار د سفارت یو کارمن د امریکې د سفارت یو کارمن ته وی چې یاره مونږ داسې کار کوو چې د اسلام په نوم باندې به دلته مونږ یو هیواد جوړو. نو هغه ورته وی چې دا به تاسو داسې ما په اور کې لاو کې، ځکه چې یو وخت به داسې راشي چې دا دهشتګرد هیواد پاکستان به دا ستاسو د قابونه هم وځي.
نو هغه ورته وی چې دا غي مونږ بندوبست کړی دی مونږ به پاکستان د نورو هیوادونو په ځمکه باندې جوړ کړو لکه مونږ به د افغانستان هندوستان بنگالیانو ځمکه باندې جوړ کړو نو دوی به ټول عمر پاکستان سره مشتګرواني او وایي به چې مونږ خپل ځمکه راکړي نو پاکستان د تل یا زموږ لاسته او یا زموږ د متحدینو لاسته ناسي او مکه خبره ده نو چې هر کله مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو او دا نور پاکستان هم د قبر په غاړه باندې ولاړ دی نو د پاکستان د افغانستان سره دښمنی دا یو طبي دښمنی ده ځکه چې کله ذوالفقار علي بوټو په قدرت کې او هغه نصر الله بابر راوخته چې کال 1993 رانږدې دی او افغانان به د عباسینو پورې د خپل ځمکې پوښتنه کوي نو په کار ده چې په افغانستان باندې اور بل شي بیا نصر الله بابر وایي چې ما ګلبدین حکمتیار احمد شاه مسعود استاد رباني بالایسار کلیه ته راوستل پیښور کې دوی سره مې غونډه وکړه بیا مو دوی سره فیصله وکړه او د دې کسان به مونږه ټرین کول او بیا مو هغه افغانستان ته ولېږل نو هغه وایي نصر الله بابر چې مونږه افغانستان د افغانانو په لاس باندې داسې روان کړ چې نور په افغانستان کې دومره طاقت پیدا نشي چې د پاکستان د خپل ځمکې پوښتنه وکړي اوس پراشو خبره ترته چې دی وایي چې خبره ترې زمونږ لوی ستونزه څه ده زمونږ لوی ستونزه دا ده چې د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر دا بیرونانه پورې 1,40,000 مربع کیلومتر ځمکه پاکستان نیولې ده چې هغه د معدنیاتو د غاز او د مټورو ځوانانو نه ډکه ده نو آیا پاکستان به افغانستان ته ټلیفون کوي چې راشه د خپل ځمکه واخلي او پاتې شو د خبره تر خبره نو د دې کې بل یو تاریخي خبره ستانه زه تاسو ته کول غواړم چې هر کله په کال 1800 کې نیپولین بوناپارت د فرانس امپراتور په روس باندې حمله وکړه او د هغې نه ځمکې ونیولې نو ورته ویل راځئ چې اوس کینو خبرو وکړو روس ورته ویل نه اول به د خپل ځمکې نه وباسم بیا به سره خبره مونږ اول پاکستان د عباسینو پر د خپل ځمکې نه وباسو بیا به سره خبره کوو ما سره زما په ځمکو باندې څه خبرې نه کوي او دا کوم کسان چې دا قسمه خبرې کوي دا د لوی افغانستان دښمنان دي ګوره قربان شم دوی چېرته دا نه غواړي چې زموږ د ډیورنډ مسله دې دغه ته حل شي لکه ګوره اندستري چې پاولیني وخت کې دغه طالبان په قدرت کې نو نصر الله بابر مولا عمر سره په ډوډۍ باندې ناس ورته چې یاره امیر المؤمنین سره د ډیورنډ خبر را سره ومنه بس ټول خبره حل دي هغه د ډوډۍ نه پاسول نو زمونږ بنسټیزه ستونزه دا ده چې مونږ د افغانستان سره د خپل ځمکې حساب کتابو کو دغه نه پس سره خبره اوس مشکل همدا د ټکر صاحب چې دې ته کله کله دا رنګ ورکول کیږي لکه ډیر یو بے بنیاده تور لګول کیږي وای ښه ځکه خبرې باید افغانستان سره وشي او دا ستونزه حل شي چې پاکستان ادا کوي چې یاره مونږ کې کومه ناامني ده او دا بیلې دی او که دا ټي ټي پي ده او که هر څه دي دا د افغانستان لخوا راځي او دا کوي هغه کوي دا چې دا هېڅ واقعیت نه لري هېڅ مستند نشته دا څومره چې دوی بمبارۍ وکړې ټولو کې ملکي وګړي افغانان شهیدانان کړل اوس خبره دا ده چې دغه ترهګري چې ویل کیږي دا چې د ترانزیت مشکلات ویل کیږي دا چې وایي چې اخوانه کسان راځي دې خوانه کسان راځي دا هسې پلمې دي یعنی دې باندې خبرې مونږ نتیجې ته نشي رسولی ګوره ګرانه هر کله چې په 26 د جولای کال 1949 کې د پاکستان تیارو په خوست کې په مغولګي کې بمباري وکړه او زموږ درش ماشومان ښځې ځوانان او مشران یې له شهیدان کړل نو په هغه وخت کې ټي ټي پي او بیلې په افغانستان کې نوناس او نه په هغه وخت ټي ټي پي او بیلې وه زما مکه خبره ده چې زمونږ بنیادي ستونزه زمونږ د ځمکې ستونزه ده چې زمونږ دا ستونزه حل شوې نه زمونږ هېڅ مسله نه حل کېږي ګوره په ډیورلینډ باندې ما ډېر زیات پروګرامونه کړي 12 برخو کې پروګرامونه کړي او داسې مې ثابته کړې ده چې څنګه نور ښکاري چې د اباسین او د مارګلې د غرونه تر دغه پورې د ډیورنډ پورې د افغانستان ځمکه ده په کار چې د افغانستان ته ملو شي او که دا ځمکه ملو شي وي نو مسله حل کېږي نه خو دې کې د ټولو نه لویه ستونزه څه ده روزانه دا خبره وره د ټولو نه لویه ستونزه دا ده چې په دې زموږ محکوم افغانستان کې یو خبره کېږي چې روانه ده نو د خانه ده په افغانستان کې چې څومره بچیان هم تېر شوي دي د مخبزیرونه نو دوی چېرته هم د لوی افغانستان خبره نه کړې بلکې په دې باندې معاملې کړي دي او بیا دوی په کوڅه پښتونخوا کې هغه خلکو سره لاس ورکړو چې هغوی هم لوی افغانستان نه غوښتل لکه د صمد خان او د باچا خان فیملې
لکه ګوره دغلته خو اصل خبره خو فردک د ولس ده کنه حکومتونه خو به کوي هر څه ول دا ولس به هېڅکله له خپلې دې دایې تېر نه شي لکه چې تاسې نه یې تېر ده که چې په بر افغانستان کې خلک نه دي تېر دا خو لا ژوندی ده دا ګوره ګرانه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو خبره کوي وایي ولس په هغه لاره باندې ځي چې په کومه لاره یې مشران بوځي خبره داسې چې ولس څوک لکه دوی څه کوي ګوره تاسو دا ټول بچیان وګورئ تاسو د رئیس جمهور دا ټول وګورئ دا اوسنی دولت هم وګورئ چې تاسو شي ډیرونن ویره دا د ولس مسله ده خو چې امیر عبدالرحمن خان په دې باندې معامله کوله هغه د ولس په پوښتنه کړې وه او بیا چې د ډیرون باندې تخت دغه کېده راخل کېده نو د ولس چا پوښتنه کړې وه په دې خو د ولس ګوره که دوی وایي چې موږ د ولس خبره ده نو دوی یو دولت په کار ده چې دوی د اوس پر راغلي او دوی په افغانستان کې یو ریفرنډم کړی او دا ویلي وي چې آیا خلکو ته ویل چې تاسو ډیرونلند منئ او که نه نو چې دوی خلکو ویلي چې موږ یې نه منو بیا به دا خبره دوی ملل متحد ته د دنیا چې څومره سفارتونه هغوی ته یورپین یونین ټول ته لګلو چې وایي افغانانو فیصله وکړه چې موږ خپله ځمکه اخلو که هغه په رضایي او که په زور نو بیا به دا خبره دنیا ته ښکاره شوې وه ګوره دا ته چې ولس یې نه مني زه تا بل تپوس کوم مونږه یو سل اوه اتیا کلي شوي لر او بر د یو بل جدا شوي ته زما ستا سره زما وینه شریکه ده تا سره زما کور شریک دی ګور به سره شریک دی تاریخ به سره شریک دی جغرافیه به سره شریک ده تا ته افغان یو ما ته پاکستاني وي نو آیا په دې یو سل اوه اتیا کاله کې د لوی افغانستان لپاره یا په لر کې یا په بر کې یا د بهر دنیا کې د اوسه پورې چې دا کوم د شپږو نه تر 8 میلیونه پورې ډایسپورا د افغانانو دی یو لاریون د لوی افغانستان لپاره کړی دی د دولت خبره کوم او یو لاریون په 28 د اگست کال 2020 کې په کابل کې د ګامل ګور کړو مونږ کړو د لوی افغانستان لپاره خو په هغه وخت کې د سلو نه زیات ټي وي چینل وي او یو چینل سره یو سکند وخت نو چې هغه په ټلویزیون باندې خولوي چې نن په د لوی افغانستان لپاره لاریون دلته شوی چې ګوره چې ولس دا خبره خلکو ته ښکاره نه کړي او دغه باندې په خپل مشران باندې فشار راولوي دا مشران په قلاره باندې کېږي نه خو په قلاره باندې لاړ شي او فتو کې په ار کې په قلاره باندې بالکل ټاکر صاحب زه یو شی وایم کنه لکه تاسو چې مخکې ویلې چې دا داسې دسیسو له مخې جوړ کړی دی چې زموږ حکومتونه او که ولسونه مونږ په داسې اور او په داسې غمونو باندې ککړ کړي ولو چې هغې قصې ته یوازې دایې په حد کې مجمن پاتې شو نور معمولي ګام لپاره فرصت پیدا نه کړه دا اوس تاسو وګورئ موږ د لوی افغانستان مدعیان یو ولې دا تیاري راځي په کابل کې زموږ ماشومان وژني زموږ روغتون بمباروي زموږ خلک وژني زموږ کونړ توپونه ولي دا اوس وګوره په نړۍ کې دوی لګیا دي او افغانستان د ترهګرو د ځالې په توګه معرفي کوي دا اوس وګوره چې دوی لکه هغه څه چې د دوی استعمار تر خېټې لاندې کړي د هغې څخه زیات غواړي خبره دا ده چې موږ لوی دایې څخه راشاته کړي یو دا اوس په چین کې موږ مذاکراتو سره کوو چې موږ ما ولئ ټول جنجال دې ځای ته راغلی ده ګوره ګرانه زه هر وخت یوه خبره کوم چې دا وینئ موږ د پنجاب کوڅو ته بوتللي مسله کېږي نه او دا موږ ځان له بانې ګورو چې داسې مسله ده داسې مسله ده دا خبره یې ورته جوړ کړه دا خبره راته جوړ کړه ګوره د امریکې بنسټګر جارج واشنګټن یو خبره کوي دا کم خلک چې ځان له بانې ګوري چې موږ ته دا مسله جوړه کړې موږ ځکه دا کار نشو کولی زما دا ستونزه ده ځکه دا کار نشو کولی نو هغوی په دنیا کې 99% تنظیمونه او هغه خلک بالکل ناکام دي چې کوم ځان له بانې ګوري موږ ځان له بانې ګورو موږ وایو چې زموږ دغه هېره کړې نه موږ په خپله د خپل ځان نه هېره کړې ده موږ هغوی نه ده هېره کړې موږ په خپله د خپل ځان نه هېره کړې ده آیا موږ په واسکو باندې د لوی افغانستان خبره چېرته کړې ده دا بار چې دا کوم ډیسپورا ناسته ده او د نورو خلکو لپاره لارونه کوي د هغه خلکو لپاره لارونه کوي چې هغوی په ډاګه وایي چې د لر او بر یو افغان زما دا مطلب دی چې یو افغانستان او د افغانستان پښتانه پوه شو کار یې پوه شو موږ د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړو او د پاکستان قانون دا چې ډیورنډ بینالمللي سرحد دی او تاسو ټول ورپسې دا ستاسو د خبره ده او زه چې په افغانستان کې نو دا اشرف غني د افغانستان روشله نو ګناه مې سوه چې ما د لوی افغانستان لپاره په پاکستان په ټوپک ته راستو زه روشلم چې تو ستا په وجه د پاکستان په باندې په مو فشار دی او چې د کم کسان چې هغوی افغانستان نه غواړي نو چې هغوی به جلال آباد ته رالي نو د کابل نه ورپسې هلیکاپټر رالېږه دا مه وایه چې موږ یې هېر کړي موږ یې هېر کړي نه موږ پخپله د ځان هېر کړي دي او ګوره تاریخ څوک نه معاف کوي تاریخ ډېر ظالم دی تاریخ هېڅوک نه معاف کوي او چې څوک تاریخ هېر کړي نو هغه خپل سرحدات نشي ساتلی ځکه چې هغه ته د خپلو سرحداتو پته نه لګي چې کوم خلک تاریخ هېر کړي نو د هغه مثال داسې شي
چې هغه خپل حافظه ترلاسه ورکړي. تاریخ ابراهیم لینکن وایي چې کوم خلک د تاریخ نه خبري هغوی د خپل راتلونکي او د خپل د ولس د وطن لپاره ډېر ښه پروګرامونه مخ په وړاندې باندې بوتلی شي. خو چې مونږ د خپل تاریخ نه زده کړه نه کوو، په قرآن شریف کې دي چې ستا په ژوند کې څه هلې ځلې شوي دي او ته د هغې نه څه فایده نه چاته. نو زه د هغې خلکو په ذهنونو باندې مهرونه لګوم، بیا هغه خبرې چې هغه د کولو وي هغه دې نه کوي، هغه شیونه چې هغه لیدلو قابلي هغه دې نه ویني، او چې کومه خبرې د اورېدو قابلي هغه خبرې دې نه اوري. خبره داسې چې مالا قرآن شریف هر څه ښکلي دي چې باید د خپل حق دپاره جګړه چې کومه ده هغه جهاد دي. مونږ چې دا 10 کاله جګړه وکړه، د ناټو خلاف هم وکړه، د امریکې خلاف هم وکړه، 48 ملکونه هلته ناست وو، جهازونه وو، هلیکاپټر وي، بمونه وو، یو کلاشینکوف. لکه ګوره د امریکې رئیس جمهور هغه یو خبره کوي، هغه وایي جان اف کینیډي که تاسو سره جازونه وي، که تاسو سره هر شي، که تاسو اټم بمونه وي، که تاسو اټم بمونه وي، خو چې تا ته خپل منزل نه معلوم د هر څه صفر دي. دغه سره جازونه وکړه، شوروي اتحاد سره اټم بمونه ورسره وکړه، 3 میلیونه ورسره ریګولر آرمي وه. نن څه شو؟ خبره داسې ده چې په دې باندې نه کې ځله باندې نه ګورو. خبره داسې ده چې په واس کومي د پاکستان خلاف د جهاد اعلان پکار دی، او ته ګوره چې بیا دغې نه څه جوړېږي. نن پاکستان چې اوس که په مختلفو ځایونو کې دې دپاره کینو چې یاره پاکستان سره زموږ مشکل حل شي، په چین کې ورسره کینو، دا طالبان د اوس کیني ورسره په دوحه کې په بل ځای کې، چې والا دا د دواړو هېوادونو په ګټه نه ده، دا کوم حالات چې روان دی او دې دپاره باید خبرې اترې وشي. او ستاسو مطلب دا دی چې د خبرو اترو دروازې دې نور وتړل شي. 100% ګوله په اولنۍ پیره چې کله په دوحه کې خبرې وې نو زه یو ټلویزیون وغوښتم. په اولنۍ پیره ما ویې نه، مې بالکل خبرې نه وي پکار، او مې داسې نتیجه نه ورکوي. مې زه د سره د دې په حق کې نیم. اوس پرې په وروچي کې ابرو خبرې چې نتیجه ورکړه نه کېږي. ګوره دا خبرې چې کوم دي او پاکستان د دې نه یېرېږي. ګوره لکه ګوره زه چې په افغانستان ته درلم، نو په پاکستان کې د فوج ویان آصف غفوري وایي چې مشال خان ټکر د کاناډا نه دغه سره راغلی دی کابل ته، او د بلوچستان سره دغه اړیکې دي. خبره دا ده چې هغوی ته پته و چې دا د کوڅې پښتونخوا کس دی او د کوڅې پښتونخوا سره د افغانستان مشرانو ټول عمر دوکې کړي. نو دا خلک چې کوم دی دا خلک په مشال پسې ځي. نو زه خو یو کس یم که نه، ما سره هېڅوک نشته، ځکه چې ما سره هېڅوک نشته، یو کس یم. نو اخر د هغې ضرورت نه ولې پېښ شو چې بینالمللي مطبوعاتي کنفرانس ته آصف غفور وایي چې مشال خان ټکر ولې راغلی دی دغه ته افغانستان ته. نو خبره داسې ده چې دا زه چې کومه خبره کوم یو څه به پر ټول یو وجود دی، ولې بیا به پر کوزه پښتونخوا وغږېږو. لکه تاسو ویلې زه به نومونه واخلم، خیر په دې به بد ښکاره نه شو، ځکه زه د هغوی خپل رسمي دریځ دی. بالکل تاسو محمود خان اڅکزي دریځ اورېدلی، تاسو د ایمل ولی خان دریځ اورېدلی دی، تاسې دغسې د عوامي نیشنل پارټي او د نورو د ټولو لکه تر مولانا فضل رحمانه پورې دا خلک دي چې کوزې پښتونخوا په هغه کې حسابېږي که نه، په سیاستوالو کې تاسو دې دریځ اورېدلی دی. هغوی د پاکستان د آئین سرسخته مدافعین جوړ شوي دي. تاسو د ایمل ولی خان څرګندونه اورېدلي. نو که د کابل نه یا د بر افغانستان نه څومره هم دا هڅه وشي چې لاندې ذهنیت دغه شی وي، نو بیا لږ مشکله کېږي که نه. ګوره ګرانه، که تاسو سره نه ځي بیا درته درولېږم. یوه ویډیو ده چې پای کې اسفندیار ولي وایي چې د لر او بر یو افغان نه زموږ دا مطلب نه دی ګینې یو افغانستان. خو زه دغه وایم که دا خلکو سره دا ذهنیت دی، اوس دی سیاستوال خبره ګوره ګرانه چې دا خبره ختمه کړم، خیر بیا بله مهرباني بخښنه غواړم. ښه بیا دغه څه وایي محمود خان اچبزی څه وایي چې زما د په خدای قسم چې موږ دا نه غواړو چې د امونه دې تر د اباسینه پورې لوی افغانستان جوړ شي. موږ په پاکستان کې دننه د پښتنو حق د پاکستان د قانون د لاندې غواړو. اوس دلته زه یو خبره کوم. باچا خان 88 کاله تصریح ټوپۍ راپسر کړې، 88 کاله نتیجه ورکړه. د تشدد په نوم باندې تصریح ټوپۍ راپسر کړې. په 26 د اکتوبر کال 1955 کې په لاهور کې د جسټس شبیر په عدالت کې محمود خان اڅکزی پلار عبدالصمد خان اڅکزی وایي چې موږ د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو حق غواړو. پیټمیانو هم د باچا خان ټوپۍ راپسر کړې او میر زحمت خان ټوپۍ راپسر کړه، او تاسو ټول ورپسې
ستاسو بشرم ټول د بچا خان او صمد خان فیملی ته د نرخ د کابل کې ګډول چې دربار راغله ځکه چې اویم یو افغانستان غوښته او دیم افغانستان غواړي او چې زه الته مزشرن او د پی ټی ایم کس بس داوړ چې جلال آباد هغه بس هلیکاپټر له ماته چې د ملک زه د ملک روشل یو افغان داسې وو چې هغه ضروري تاسو ولې مشال خان ټکر د خپل ملک روشل ګوره زه بین المللي تجارب ما اتصل مخنوقونه ډېر زیات کتلی خو ما د لوی افغانستان لمن په خپل سینه پورې نیولې و او نیولې مې دا زه چې په کوټه کې نیم ناسي ماته په افغانستان او څوک چې ته افغانستان او خپل مبارزه پرې ده خو چې زه د احمد شاه بابا افغانستان ته درلم زما پکې د یو کټ ځای نه او ماته یو چوزه څنګه به تا ګوره د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو قول دی وي پردي مخ خپله بیا پردي خپله تاسو موږ سره داسې کار کړی دی او بیا هم د هغې په وجود په کوڅو پښتونخوا کې د بشار ټکر په شان یو کس را پیدا شي چې نه زما د پلار نیکه وطن د عباسي نه تر نومبر لوی افغانستان دی او تاسو دا خلکو پسې روان چې کوم خلک په ډاګه وي چې زما د لوی افغانستان سره هېڅ تعلق نه لري بخښنه غواړم هغوی په لوی افغانستان باندې لاړ نه توکي او تاسو ټول په هغوی پسې دا ستونزه راغله اوس چې راسه د اوس خو هلته د طالبان واکمن دي پاکستان سره د کړکېچ او د ګډوډۍ یو نوی پړاو پیل شوی دی پاکستان په ډېر سپین سرګۍ افغانان په روغتونونو کې په ښوونځیو کې شهیدان کړله په نړیوال سټیج کې بیا برعکس دعوا دی چې والا زه ترهګرو پسې تللی یم او دا مې حق دی یعنې پاکستان له خورا ډېر زیاتې سیاسي سپین سرګۍ کار اخلي او د اوس مهال دغه حالت تاسو حتما مطالعه کړی دا اوس چې پاکستان سره په کوم جنجال لاس او ګریوان یو دغه پاکستان سره په دغه حالت کې د دغه حالت د حل دپاره څه کول پکار دي ګوره ګرانه وایي چې زه زیر آوازونه به راځوي زما هم هغه خبره ده چې لر او بر یو ځای شوي ني او د لوی افغانستان لپاره په واس کومې مبارزه نه شوي نو دا ستونزې حل کېدو ولا نه دي زه تاته یو بله خبره کوم هر کله چې په کال 2012 کې ما د لوی افغانستان ګریټ افغانستان مومنټ ګام بنیاد کېښوده نو ما یو ډېر لوی په تفصیل سره مکتوب ولیکه هغه ما د دنیا چې کوم د لوی ملکونه دي په هغې کې تقریبا څه د 80 ملکونو ته ما هغه مکتوب ولیکه چې زموږ د افغانستان او د پاکستان په منځ کې بنسټیزه ستونزه څه ده چې هغه دا ده چې پاکستان د افغانستان ځمکه نیولې ده په امریکا کې به پینټاګان ته سټیټ ډپارټمنټ ته دغه ته CIA ته سپینې ماڼۍ ته دوی ته مې هغه مکتوب ولیږه بیا مې هغه مکتوب چې په یورپین یونین کې چې څونه ملکونه دي هغوی ته د هغې سفارتونه ته او په افغانستان کې په هر دنیا کې چې څونه سفارتونه کونسلګرۍ وي هغه ټولو ته مې ولیږه هغه مکتوب ولیږه او په افغانستان کې دغه مشر کرزی صاحب هغه ته مې ولیږه وزیر داخله ته مې ولیږه وزیر خارجه ته مې ولیږه استخباراتي ادارو ته مې ولیږه ما له خو نورو هېوادونو جواب راکړ خو ما له د افغانستان نه یو سفارت نه یو کنسولګرۍ او نه د افغانستان چا جواب راکړی ګوره په دې باندې نه کېږي چې لارو بر یو افغان او بیرون لاین نه منو دا ټول دوکې دي په دې باندې خو موږ ماشومان بوډاګان شو ما هېڅ نتیجه ورنه کړه نو آینسټاین یو خبره کوي یو پیاوړی ساینسدان دی هغه وایي چې کوم یو کس په یو لاره ځي او خپل منزل ته ونه رسي نو د هغه نه بېوقوف انسان نشته که هغه بیا هم په هغه لاره باندې ځي د تشدد خو زه دې ځای ته راورسولم چې ته زما ورور یې کور مې سره شریک دی ګور مې سره شریک دی هر څه مې سره شریک دی خو وایي نه ته افغان یې او زه چې کوم دی نو زه پاکستاني خیر ولې همدغه خبره ده اوس ګراوند ریالټي هغه ځمکني حقیقتونو ته که راشو که نه اوس تاسو د امریکې خبرې وکړه تاسو ویل چې ورته هغه مو لیږلی دی د امریکې یارانه خو ګورئ چې پاکستان ورته هغه افراطي خوشخدمتي هغه تملق کوي او پاکستان اوس لګیا دی په لولو جنجالونو کې قسم دی حیثیت نه دی ولې هغه میدان تش دی نو دی منځګړیتوب کوي اوس که خبره د ریالټي حقایقو کوو که نه نو پاکستان او بیا زموږ سټیج چې کوم په نړۍ کې دی دا که سره ارزو او بیا د پاکستان ته ګورو چې پاکستان هر څه ته حاضر دی پاکستان حاضر دی چې لکه اسرائیلو غوندې پر فلسطین باندې برید وکړي خو چې امریکا خوښه وساتي نو بیا دا به فکر نه کوئ چې اوس ستونزه وي چې نړۍ دی بیا زموږ د دعیو تر څنګ ودرېږي کله چې د مشرقي پاکستان نه بنګلادیش جوړېده نو هغه وخت کې ریچارډ نیکسن د امریکې رئیس جمهور او سکرټر هنري کسنجر نو دوی به وایي چې
دا جوړ نشو او اندرا ګاندي ته به وي دا سپه وي ځکه چې دا پاکستان ورانه نه یورپین یونین وخته نه امریکا وخته نه پاکستان وخته چې د بنگلاديش نه د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو که جوړ نشو ګوره ګرانه په دې خو بیا هغه خبره راځم چې موږ وځاله باندې نه ګورو دا طالبان چې 10 کاله جنگ کو امریکا وخته یورپین هیوادونو وخته اته به هیوادونو ناس هغه وخته چې دا جنگ د طالبان وګټي او پسې وګټي په یو فلاشل کو ګوره که په دې خبرو باندې کېدی نو په شمالي ویتنام کمبودیا او لاوس باندې امریکا 9 کاله هر اته میټه پس بمباري کوله او 6 میلیونه ټنه بمونه په غورځولو او بیا به په جنوبي ویتنام کې د خپل سفارت ته پاس ولاړو او په هلیکاپټر پسې او تدل او تخدل با که سر په جازونو او په دې بمبارو کې دی نو دا شر کال چې په افغانستان کې څه شي نو هغه ته خبرې زیاده په تفصیل کې نه خو بیا د شپې په تیار کې د باګرام د ایرپورټ د باګرام د ډګر د ایرپورټ ته تخدل افغانستان نوځي ګوره ویتنام دا یاسته ګوره هغه یې کال جنگ وکړو هغه ته خپل هدف معلوم هغه هدف څه چې موږ د شمالي جنوبي ویتنام یو ویتنام جوړو یې کال جنگ خو چې جنگ وګټه وشو خبره موږ سلويخ درس کال جنگ وکړو د پیرم جنگونو ګټل او بیا هم لنډي بوچي په افغانستان پاتې شو نو دا څه کوم نه حل چې د افغانستان لپاره اوس په یو جګړه کړې ده یو قدم چا نه راځي سر د ارته لپاره خلکو جګړه کړې چې بس ارته روسي بیا خبر خلاص شي او زمون خبر غره ډیره ښکاره ده د ګام د مرګرو موږ یو هر کس یا هر تنظیم چې هغه د اباسین او د مارګری د غرونو نه تر د امود راپور داس بکا د خپل مور هیګه بولی او لوی افغانستان غواړي هغه ازبک دي که تاجک دي که هزاره دي که پښتون دي که خلقي دي که پښتون دي که مجاهد دي که طالب دي هغه زموږ سرتاج دي خو چې څوک نه غواړي زموږ سره هیڅ کار نشته خبره زموږ ډیره پټه باندې پرون بچاناستو موږ لوی افغانستان غواړو بیا جمهوریان او کمونستان او پته نه چې څوک ناسو موږ چې افغانستان غواړو نن طالبان ناسي موږ چې لوی افغانستان غواړو که سبا طالبان موږ بیا موږ چې موږ افغانستان غواړو موږ په دې او بل د پاکستان خبره تاسو وکړه چې د پاکستان نه سپړی وره د پاکستان لپاره د مترانه ده چې په کابل کې څو په قدرت کې هغه به خامخا په افغانستان کې د افغانستان دغه لپاره حالات خرابوي چې افغانستان کې حالات جوړ شي ځکه چې غوړي کې د افغان یو پر خپل خپل د کې دي چې د پاکستان د خپل ځمکې ته پوسي نو هغه په افغانستان کې دا قسم اخر مونږ ولې دا خبر نه دا کار نشو کولی اخر ولې هغه کار چې پاکستان افغانستان کې نو هغه خو دا سونه و پټه په پیښور کې ساتلې وي هغه په افغانستان کې څو کول تاسو پته نشته هغه لا ټول خبرې ته باغې باندې خبره کوم اته پټه په ایران کې ساتلې وي په غیر پښتانه هغه په افغانستان کې څه کول اوس موږ چې وخو چې موږ سره نشته موږ سره طالبان هم نشته او د ټي ټي پی هم نشته او نه تاسو نشته دا څنګه هغه سره باندې ګوري بل خبره ده هغه ولې بمبارې کوي دلته دوی تلو د ټرانس سره ډېر زیاتې وادي کړی ډېر زیات خبرې ته ورسره کړی چې موږ د باګرام مخلو موږ د سره دامو کوم خو بیا خبره د ایران د څه خبره د ایران د جنگ چې ایران په جنگ کې ورسره موږ بلاسته کو خو دوی په افغانستان باندې ځکه جنگ ورته په چې هغه وخت خبره تلله چې باقاعده جنگ شروع کېده نو دوی ته به امریکا وي چې اوس په الته فوج لګي نو دوی ورته چې موږ سره په افغانستان کې په خپل جګړه ده موږ په دې جنگ کې بوختو ځکه موږ جنگ کوو ته ګوره چې څه د پس دا مسله بیا حل شي او بل تاسو خبرو کړئ چې د پاکستان چې کوم لګیا دي بهر دنیا کې د خلکو سره امریکا سره نور سره لګیا دي خپل اړیکې ډېر خط ساتي نو هغه کسنجر هغه یو خبره کړې هغه د امریکا دښمنی خطرناک ده خو د امریکا سره دوستی دا غیر خطرناک ده چې کوم هیواد سره دوستی کوي هغه بدمنځ نشي دا هنري کسنجر خبره ده نو په دې موږ خوشاله دل په کار چې د پاکستان سره امریکا تعلق ته ورسره بس کېږي زیور حق سره یو د امریکا د سی ام مشر ویلیام کیسی ناستو نو هغه سره یو دغه مرستيال ناستو هغه خبره وکړه زیور حق خبره وکړه دا خبره داسې ده نو کیس دا کیسی مرستيال ورته دا خبره داسې شي نو کیسی هغه ډېر سخت بیزت کړ وینا و دا زیور حق څه وي دا ټیکو او به زیور حق سره چې څوک دا نه تاسو خبره تاسو امریکا له چا دوستم لري امریکا د خپل ځان دوست خبر خلاص ده
ټکر صاحب راځو کسان دا ډېر زیات بحث غواړي چې په ټولو مسایلو وغږېږو ولې بیا به تاسو په خپله خپرونه کې ولرو لنډ او مختصر اخلو د اوس مرحله کې هغه څه چې د افغانستان لپاره ښایي چې ویې کړي ما مخکې هم پوښتنه وکړه ولې تکرار ځکه کومه چې واضح غواړم وپوښتمه دا اوس پاکستان هلته مذاکرات ته کیني هلته کونړ ولي هلته مذاکرات ته کیني هلته پر کابل بمونه غورځوي پاکستان ټول هغه د مهاجرو د کډواله قصه چې کوم د اخوا تر یا په مستعمره پښتونخوا کې دي دا ټول هغه فشارونه دا ټول څه تاسې ګورئ چې دوی کوي د ټولو اصولو خلاف باندې اوس د پاکستان سره خبرې که دغه حالت اوس که وایو نه دغه حالت پرېږدو بیا ځینې خلک ګیله کوي یا اندېښنه ښیي چې اوس خو نو موږ بیرته د غچ اخیستو هغومره اقدامات هم ونه کړل او دوی راځي موږ وژني زموږ ژوند مختلوي او زموږ ښارونه راورانوي نو دې نه بهتره دا ده چې موقتا خبرې ورسره وشي هغه څه چې اوس وخت کې د پاکستان سره د دغه تازه جنجال د ختم دپاره وشي هغه څه دي هغه هېڅ نشته نه ختمېږي نه سوال نه پیدا کړي زما خو مکه خبره ده چې په هیڅ حالت باندې دا خبرې وخت له دیکه ورکول دي بله ورځ ګوره طالبان په قدرت کې راغلل دوی به زموږ څه کسان مړ کړل زموږ کسان د هغوی له باور دا څه نومېږي طالبان د هغوی کسان مې مړ کړل بس خبره والا څو ورځې په رسنیو کې راغلو خبره به خلاصه شوه مسله په دې باندې نه حل کېږي یو خو چې خبره ما سره داسې کاغذات دي زه هر چېرته ویم چې آیا کاغذات ما قانوني طور دغه ته رسوي په یو کال کې دننه اباسین ته رسوي اول د افغانستان دا خبره ګوره ته په یو خپل دښمن په بیک فوټ باندې کې هر کله چې په پاکستان کې په یو ټلویزیون باندې څوک ډیورلن خبرو کوي نو هغه ټلویزیون ته د پاکستان د استخباري ادارې ټلیفون کوي چې تاسو ولې د ډیورلن مو واغشته هغوی د دې نه یېرېږي چې په دې باندې څوک بس قدر ته ونکړي ځکه چې هغوی ته پته ده که دا خبره بین الاقوامي شته ډېره لویه ستونزه جوړېږي دا به څنګه بین الاقوامي کېږي چې هغه کاغذاتو په بنا هغه ما سره پراته دي چې افغانستان دولت ته په پاکستان ته وایي چې تاسو به دا ځمکه موږ ته په 12 میاشتو کې خالي کوئ دا قانوني حق دی زموږ د افغانستان د حکومت خو که هغه ځمکه دوی یو کال پس قانوني دغه نه کړي نو دې سره وسیل شي چې دوی هغوی ته خبر ولېږي نو دنیا به خبر شي چې بهی اصلي ستونزه څه ده اصلي ستونزه خو لکه ګوره د امریکې یو د CIA یو کس وایي چې په افغانستان کې د پاکستان خپله ستونزه وه چې موږ د هغوی سره د ځمکې ستونزه وه او موږ ته پاکستان دروغ وایي چې موږ ستاسو لپاره په افغانستان کې مبارزه کوو لګیا یو موږ سره دوکې کړو زموږ یې په میلیاردونو ډالر اخیستلي تاسو موږ دا خبره دنیا ته ښودلې نه ده په کله چې دنیا دغه شنو چې دوی ته دا خبرو کې افیشلي سرکاري طور د پاکستان ته ولیکي چې باید د دې شق د لاندې دا ځمکه یو کال پس تاسو د خپله ځمکه پرېږدئ ځکه چې د کابل اګریمنټ په اټومیټیکلي ختمېږي نو په دغه وخت کې به دا خبره پاکستان به بیا په بیک فوټ باندې شي چې دنیا ته پته چې وایي خبره خو بله ده لکه ګوره زه تاسو ته بله خبره کوم کومه خبره ورته زه رایم قربان شي په خپله خو موږ ټک کار نه کوو د بره افغانان او ورسره د مشران خو ټک کار نه کوي خو چې بهر د دنیا راته څوک وایي چې دا کار وکړئ او مې نه کوو لکه د کرزی چې دغه سره ملاقات و د جورج دبلیو بش سره د خپلې کابینې نو جورج دبلیو بش ورته وایي چې ته نه غواړې چې زه در کومک وکړم او تاسو په خپله ځمکه ورشئ د پاکستان خپله ځمکه واخلئ نو کرزی ورته وایي چې خپله ځمکه بل چا ته پرېښې ده او بیا فوراً چې کوم خبره بدله کړه نو د امریکا یو لیکوال دی مارکسیان هغه وایي چې حیرانتیا خبره خو دا وه چې دا خبره کرزی ولې بدله کړه دا خو دغه د خولې نه ورته وه د جورج دبلیو بش نو په کار ده ورته وایي چې بس بس ټیک ته زموږ کومک یې په پاکستان ورځو نو جورج دبلیو بش ته پته چې دا صاحب بخاریان دي دوی لوی افغانستان نه غواړي ګوره حقیقت به بیانو زه تاسو ټولو ته خواست کوم چې په واس کې د باغ ملکونو کې چې کوم ناست دي چې په واس کې د لوی افغانستان په لاګونه شروع کړي د هغه خلکو لپاره نه چې کوم چې لر او بر یو افغان او ګرنه موږ دا ټول دوکه مار دي دا ټول د لوی افغانستان دښمنان دي او چې کوم خلک د دوی مرسته کوي هغوی هم د لوی افغانستان دښمنان دي اوکې د لوی افغانستان په لارونونو کې د امبیسي سره کېنې خبرو کې امبیسي ته دغه ولګي چې به زموږ لویه مسله ده چې پاکستان ته مخ نیولې خو څوک څه چلو دي د هغې مخکې د باچاخانو د سبخانو لپاره بغارې وخوري اوس پکې دا نوي کسان د دوی لپاره بغارې وخوري هماغه زوړ امام زوړ ته یوه خبره خلاصه ده همدغه کار په کار دی چې په ډایرکټ باندې خپله خبره کول غواړي ګورې بلې هېڅ حاصل نشته میرزیانه همدغه یو خبره ده کوم زه کول غواړم ډېره مننه هېڅ نتیجه نه ورکوي یاره یا به ژوندی یم یا به مړ یم اوس هم چې د لر او بر یو ځای شوي ني او لوی افغانستان جوړ شوي ني
نه د لر د پښتنو نه د بر د پښتنو سود ختميږي پرون مې نن مې او چې مړ مې وایم چې لر او بر یو ځای شي نه دغه مسله کې راځي چې د لپاره په واسطه مبارزه وکړو د بوغاریانو په لپاره مبارزه مکه چې نن و چې د لر او بر زموږ د مطلب نه چې یو افغانستان او ټول بوغاریان ورپسې د سلم رواني ولې څه چل دي خیر خو دی زه د پاچاخان د فامیل سره زمانه د تاریخ سلو کال تاریخ دی د سیاست پاچاخان چې په کال 1912 کې سیاست راوړل زمانه کې حاجی ملک ماصف خان ټکر وسه سیاست راوړل بیا چې په کال 1920 کې انګریزانو د مثل جرب مکه نام او یا په ټکر جنگ د ګولې وریږي هغه انګریزان زمانه کې بندي ک ټکر او علاقه خلک را پاسې او د دنیا مړي پکې شو بیا هغه زموږ دروسه تر ما په داسې کور کې ستګ غړولې خو چې لږ په خبر پوښم مې به دا دروژن دي دلی افغانستان نه غواړي نو زه دا تل سو کال په عمر کې دغه ته مې زم د خپل وطن افغانستان وینم چې دا څنګه قصه ده اته مې لاسدور او پیاده درغلم پاسپورت هم راسره د شیخ بابا پلار په کونړ باندې درغلم هغه وخت ما دا خبره کوله ما سره په هغه ځای کې هغه ټایم کسان نشو اېزه دا خبر بلکې زه تاسو بل ډېر عجیب خبره کوم کله دغه چې په قدرت کې ما میرویس جان د ارشا دروازې ټکولې ارشا په ستلیم دغه چې په قدرت کې ډاکټر نجیب الله دې وبخي نو هغه سره زما ملاقاتو لکه هغه ټیم کې مسلم او زما سره ملاقاتو ما سره ملو شو نو مورته مې ډاکټر صاحب یو خبره ده مې څه چې تاسو په قدرت کې رااله نو مجاهدین او ورسره د پاکستان فوج د مجاهدینو په جامه کې جلال آباد راوخته وی او مې تاسو ماته ورکړ وی او نو مې ولې درې مې تاسو سره دریم سو ارمي و سو در سره جنگي دغه جازونه په زرګونو سلور زره سره ټیمپونه په سکټ میزایل سره لیکه مې ته ولې نه ورتلی نو اولې داسې وکړه کته مخامخ ته مخټک نو څو بیا مخټک ته کته بیا ما ته کتل ماتي یره مشال خبرت سم مجبوري و دا مجبوري و بل ځان له دوکې نه ورکو هر چالم قسم په خود کله کله سوچ کوم چې دا دوم کوم معلومات ما راځي بکړي دي زما چرته لیونی نشم شپه روسیو ما خالشو د عمر ته مې ګورو صرف څلور ګټې خو کوم دا باقي مده ټول وخت لګم د افغانستان پر مبارزه کوم دا په دې شل کال چې په افغانستان کې ستیر شو هغه باندې ما اته یا ویډیوګانې وکړې چې ستیر شو اوس به بل دغه شروع کړی چې په افغانستان کې د پټ اسناد هغه مې شروع کړی چې هغه ته سړی ګوري نو سړی حیران پاتې چې یا خدای پاک چې د افغانستان کې د کم کسان ناسو نو امریکایان وایي چې موږ کله کله سوچ کوو چې دا افغانان دي خو دا څوک چې راغلي د وطن دي تاسو ولې د دې خبرونو انکار کوئ موږ د ترشیل ځکه چې څونه پیسې افغانستان ته راغلي په دې کې یو افغانستان نه په دې کې لس افغانستان جوړېدل پیسې څه شوې چرته لاړې د خلکو په خرب او سرنو او بیا په درو په سلور په ځری ګاډو کې ګرځل د کته نه وکړ لکه یو دغه لیکي جرنیل لیکي چې مال به د جرنیلان دفتر ته رال کندهار کې نو د دینه به دوه تیل به دی پټول چې د تیل بوی وکړه ګوره ګران کومه رښتیا نه وایو و چې تاسو یو غوډه نشته څلور غوډه ماته راځي کومه رښتیا نه وایي مثلا نه کی زه درته بار دا خبره او رښتیا سړي رښتیا داري چې په پاکستان باندې چې سره پکاري والله احمد شاه بابا چې څه ټیم کې باچا شو په اکتوبر کال ولا سو وصل ته دوه میاشتې تیرې نه چې په لاهور کې غوښته او احمد شاه بابا په هغه وخت زړه غوړې خبر کوم ګول تاریخي خبره ته کوم ګوره چې احمد شاه بابا باچا شو دا غل لپاره د ټولو هم خبر دا و چې زه د پښتونو د خوري قبيله سره جمع کړم اول په غزني ورخته خد د غزني هغه خلګو ته جنګ گورنر او بس خبر خلاص شو بیا ناصر خان په کابل باندې هغه دا ټول د مغولو د لاس نه سو په کابل باندې د پیښور باندې کابل او دغه تنظیم د هغې په لاس کې غزني ناصر خان ناستو هغه ته او چې درځم او دغه پرې دی هغه جنگ کو ولاړ له جنگ کو پیښور تخته پیښور ته چې تخته په هغه ټیم کې د پیښور بشر عبدالصمد خان نو هغه ته وسله څنګه راغلی وی احمد شاه روان دي مصر او درګه هغه ورته نو دا زموږ قومي خبره نو ګوره کابل او غزنی احمد شاه بابا سره په تورې د شو د کوټه پښتونخوا خلک احمد شاه بابا سره پر رولې یو شو او بیا پیښور ته لاړو په لاهور چې غوښته د کوټه پښتونخوا د خوښکو او جمعه خان صوفیا د لاهور گورنر کړو او احمد شاه بابا ځکه په و عمله په لاهور کولې کله په دلی کولې کله په مشهد کولې چې لارو بر یو ځای او چې نن لارو بر جدا دي نو کوټه را تر راغلي دي او سسټن را باندې کوي او موږ سره ایستو شو او ډیره مهرباني
ډیره مهرباني. د لوی افغانستان د غورځنګ مشر ښاغلی مشال خان ټکر، ډیره مهرباني، ډیره په زړه پورې معلومات او مهم پیغامونه مو شریک کړه. کور ودان سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د بحث موضوع همدا وله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ بحث چې کله هم کیږي نو اکثرا سیاستوال، حتی پاکستاني سیاستوال یا په مستعمره پښتونخوا کې سیاستوال وایي چې باید د دوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 50 کلنې شخړې د خبرو لارې حل شي. پوښتنه دا ده چې دا شخړه تشخیص نشوله، موږ ملامت یو؟ آیا دا کابل دی چې اسلام آباد ته جنجال وړی؟ که دا اسلام آباد دی چې تل یې سوځېدلی کابل غوښتی دی؟ موږ پر څه باندې له پاکستان سره وږو؟ هغه څه دي چې د موږ په وس پوره وله موږ د پاکستان په حق کې ناروا کړي دي، مګر دا پاکستان نه و چې په تېرو 16 لسیزو کې په پرله پسې ډول باندې افغانستان پر وړاندې تر ټولو خصمانه، ظالمانه او دښمنانه پالیسۍ درلودلې. اوس که خبره دا کېږي دلته خبرې کوي، هلته پر کونړ باندې راکټونه او هوانونه غورځوي، هلته خبرې کوي، هلته کابل بمباروي. خبره دا ده چې موږ پاکستان سره پر څه غږېدی شو؟ کله چې سیاستوال وایي چې پاکستان سره د خبرو لاره دې ستونزه حل شي، کومې خبرې پر کومه محتوا باندې؟ ښاغلي ټکر د مسئلې بنیادي حل ته اشاره وکړله. تر بیا هم پاک العمل.